او یو شیات دي که سوله وراني چې رژوي مو د ارمان ګلونه او د مننه د محرم که د اختر ورځې وي خزان بهار که په شکال تیریږي دلته توپیر ته یې څوک نه دي وزګار دلته بس هر څه په یو حال تیریږي په ویره ډار کې ورځې شپې تیروو ژوند مو په خپل کور کې په سوال تیریږي یو خو مو کور کې میلمانه واقداران بل مو د کور منځ کې دیوال تیریږي د بدخشان لالونه بل وطن ته زموږ له سترګو لکه دال تیریږي او سپرلیه ځیر شه ورته ښه وګوره سپرلیه ځیر شه ورته ښه وګوره دلته د ظلم اندازې نشته دی پرون یې لس او نن یې شل وژلي دلته د بل څه اوازې نشته دی سهار ماښام وي د بمبار غږونه دلته څه نورې انګازې نشته دی لکه شادیان په دیوالونو اوړي ته به وا دلته دروازې نشته دی هر څوک په خپله خوښه ګرځي پکې ته به وا دلته هر څوک په خپله خوښه ګرځي پکې دلته حاجت د اجازې نشته دی او د میوندۍ ملالې خویندې ګورئ د میوندۍ ملالې خویندې ګورئ چې نن سرلوڅي بازارو کې ګرځي د غیرتي نازو تاریخ شرموي چې د پردیو پیجارو کې ګرځي ها د سنګر لنډۍ هیرې دي اوس د عشق هوس په نندارو کې ګرځي له خپلو ورونو نه حیا نه کوي چې د شین سترګو ادارو کې ګرځي د میوندۍ ملالې خویندې ګوره چې نن سرلوڅي بازارو کې ګرځي د غیرتي نازو تاریخ شرموي چې د پردیو پیجارو کې ګرځي ها د سنګر لنډۍ هیرې دي اوس د عشق هوس په نندارو کې ګرځي له خپلو ورونو نه حیا نه کوي چې د شین سترګو ادارو الله یې پټ به راځي ځکه چې دلته غمازان ډیر دي زما او ستا ترمنځ بیلتون جوړوي دلته د مینې قاتلان ډیر دي څوک چې د دین وطن خبره کوي د داسې خلکو دښمنان ډیر دي خپل حیا ناموس عفت خرڅوي دلته بې شرمه د اوسان ډیر دي روغ انسانان خوري د ډالرو سپي دي دلته د نورو جاسوسان ډیر دي او کله اشرار کله ترهګر شو منګه کله اشرار کله ترهګر شو منګه ټاپي رنګ رنګ راته جهان جوړوي وایي اوبه شوي له کوز خوانه خړې داسې پلمې مو ګاونډیان جوړوي د سرکونو تعمیرونو پر ځای راته په هر قدم زندان جوړوي څوک مو رهبر پورې ملنډې وهي څوک په پارسي راته قرآن جوړوي د نمونې په شکل یو یو ګورئ راته مرتد عبدالرحمن جوړوي او سپرلیه تا کې چې به وغوړېدل سپرلیه تا کې چې به وغوړېدل هغه ګلونه د سنګار ختموي د تورو شپو سالار تیارې راوستي په چل ول رانه سهار ختموي په دوه او درې وی زړه نه یخیږي له مخې ټول پوره ګلزار ختموي دا درباري مفتیان فتوی ورکوي شراب حلال فقط کوکنار ختموي دوی الهي قانون ته ظلم وایي شرعي حدود اعدام سنګسار ختموي او مهرباني او اخیری باید ته چې وایي خیر که حالات دلته ترنګلي دي اوس داسې څه خلک شته چې ځان پیژني چاته سجدې د غلامۍ نه کوي خالق رازق مالک سبحان پیژني وضعي قانون د چا منلی نشي خپل اساسي قانون قرآن پیژني هغوی تاریخ د غزنوي لوستی دی ستا مکناټن خپل اکبر خان پیژني دوی توحیدیا راښه پوه شوي دي اوس هره جامه کې دښمنان پیژني